خوږو لیدونکو نن درته د پند ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د یوې ښځې خاوند وفات شو او د سخت فقر او غربت سره مخ شوه. د کور مالک ترې د کرایه غوښتنه وکړه او د هغې له وسه پوره نه وه، نو له کوره یې وویسته. هغه له لوڼو سره بلې ښار ته لاړه. د سختې یخنۍ موسم و. د رسېدو سره سم یې لوریانې په یو خالي مسجد کې پرېښودې او هغه د بچو د رزق په تکل ووتله. د ښار یو دروند مسلمان سپین روبي سره مخ شوه. له خپله حاله یې خبر کړو چې یوه مسافره د یتیمانو مور یم. هغوی مې د ښار په خوله کې خالي مسجد کې پرېښي دي او د ماښامۍ خوراک په لټه یې راوتی یم. سپین روبي شیخ وویل: ستا د رښتینولۍ څه ثبوت دی؟ بیبي وویل: زه نااشنا مسافره یم، څوک مې هم نه پیژني. سړی ترې مخ واړاوه او روان شو. بیبي هم مات زړه روانه وه چې د یو بل سپین ږیري سره مخ شوه. سمدواره یې خپل حال او د سپین روبي شیخ کیسه ور واوروله. سپین ږیري د خپلې کورنۍ یوه تور سرې ورسره واستوله او هغه یې د لورګانو سره خپل کور ته راوسته. ښه خوراک او ښکلی لباس یې ورکړو او په نعمتونو کې یې شپه سبا کړه.